د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنتون سره په همکارۍ یو شمېر محصلینو ته فکري او عقیدتي سیمینار ترسره شو. د دې سیمینار په لومړیو کې د یادې ادارې مسؤل د بلخ پوهنتون استادانو او محصلینو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د دې ادارې لخوا د ورته سیمینارونو په تړاو خبرې وکړې او له محصلینو یې وغوښتل چې له دغه ډول پروګرامونو څخه ګټه پورته کړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د سیمینارونو دغه لړۍ به همداسې دوام ولري. ما قبلا هم برنامه ها زیاد برنامه ها داشتیم، در ولسوالی هم داشتیم، در پانتون هم داشتیم و در آینده هم انشاءالله ما برنامه ها داریم، برنامه های که به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه هستند و به خاطر بلند بردن ظرفیت جوانان هستند. انشاءالله ما داریم، همینطور برنامه ها داریم. از شما خواهش میکنم که حوصله داشته باشین و همراه با ما همکاری بکنین و همراه با ما باشین. انشاءالله در آینده برنامه ها داریم. د دې سیمینار پر مهال ویناوالو په بشري ټولنو کې د اسلامي نظام د سوکالۍ په اړه خبرې وکړې او د اسلامي نظام رامنځته کېدل د بشریت د ودې او پرمختګ لپاره مهم وبلل. دوی د اسلامي امارت په رڼا کې د الهي نظام ځانګړتیاوې بیان کړې او د دې نظام څرنګوالي ته په اشارې له ټولو محصلینو وغوښتل چې ځانونه په اسلامي ارزښتونو سمبال کړي او د دې نظام لارښوونې دي په بشپړه توګه مراعات او په خپل فردي او ټولنیز ژوند کې دي پلي کړي. هر جوان ما مکلف است، هر کس به این وظیفه داره، اگر نمیکنه آخرت جوابش خودش میدهد. الله متعال از او پرسان میکنه چرا که امر است ادخلوا فی السلم کافه. هر موضوعی را باید ما به دوربین دین ببینیم و از دین آگاهی پیدا کنیم و هر جوان ما به این باید توجه کنه. همان قهرمانی که اجداد ما در برابر دفاع از نوامیس اسلامی و دفاع از تعرض فرهنگی یهود و نصارا کردن ما باید او را مطالعه کنیم، از او باید باخبر باشیم. ګډونوالو دغه راز د اسلامي نظام د ګټو په اړه خبرې وکړې او ویل چې کفري نړۍ هڅه کوي څو د فکري جګړې په پیلولو او د ځوانانو د ذهنیت په خرابولو سره اسلامي نظام بې ارزښته او بې اغیزې وښیي. دوی په خپلو ویناو کې عقیده د اسلامي نظام بنسټ وباله او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي امارت ټولې کړنې د قرآن کریم د آیاتونو او د الهي احکامو پر بنسټ ترسره کیږي. بر یک جوان مسئولیت داره که تربیت فکری بکند. از دو طرف جنگ فکری، در اینجا سر ما لازم است که تربیت فکری داشته باشیم. برای جنگ فکری تربیت فکری ضروری هست. انسانهای آگاه، انسانهای با دانش، انسانهای با رسالت و مسئولیتی هستین و باشین که شما امروز محصل هستین، فردا شما جامعه را رهبری میکنین، جامعه را تغییر میتین. هر کدام شما یک انسان آگاهی در خانواده، در جامعه، در محیط و اطراف شما باشن، اطرافتان باشن. له بلې خوا د بلخ پوهنتون محصلین له دغه ډول پروګرامونو څخه په ستاینې دا د اسلامي کلتور په خپرولو او د فکري نړۍ له منفي څرګندونو سره په مبارزه کې اغیزمن ګڼي. و یک قسم سیمینارها اینه خیلی کمک شایانی را به خاطر دوباره احیای فرهنگ اسلامی در افغانستان و دیگه کشورها انشالله خیلی ها زیاد مفید تمام خواهد شد انشالله و به ما هم خیلی مفید تمام شد. وقت برنامه هایی که برای ما فرهنگی البرز که میگیرد وقت بسیار خوب هستند، چون افغانستان مردم اکثریت مردم شون بیسواد است، نیاز دارد اول برایشون انگیزه داده شد با اونا حرکت کند. دا پروګرام په داسې حال کې ترسره شو چې تېره اونۍ هم د بلخ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې ورته پروګرام په لاره اچول شوی و.